د جمهوریت ریاست تر ټولو کلکه غوښتنه د وسایلو امنیت و چې دا کار ما لا پخوا ترسره کړی و. کله چې زه کابل ته راتلم، یعقوب او جمال کور مې ته لاړل. هلته یې دوی دواړو ته په مایک کې د چاودېدونکو توکو چلونه او کارونه ټول ورښودلي وو، او همدوی له کور مې نه تر کابله له ځانه سره راوړل. د شپې مو په مایکونو کې کار شروع کړ. ډېر کار اسانه و، خو اصلي خبره دا وه چې موږ ته اسانه شوی و، ځکه ډېر فکر او کار مو پې کړی و. فقط یو وړه او سپینه اوسپنه لکه د موبایل د بیټرۍ چې شاوخوا یې واړه واړه سیمان درلودل. د اوسپنې شاوخوا ته بیا یو ډول د ښیښو په شان سترې چاپېره شوي وو. په لږ وخت کې مایکونه جوړ شو. مایکونه مې ژر چک کړه چې روغ دي او که خراب. د مایک سپیکر روغ. موږ د مایک له سیمانو سره غرض ونه کړ، خو د احتیاط لپاره مې وکتل. جمال د دا مواد په کور مې کې ازمویلي وو. ټول ترې ډاډه وو. دا کار امتحان شوی. څو واره په دې باندې ډېر فکر شوی. په سبا مې مایکونه بیرته دفتر ته یوړل او خپل ځای کې مې کېښودل. بس د ولسمشر مرګ ته شپېره لنډېدې. هغه ورځ هم راغله چې سهار وختي زما تر نظارت لاندې د غونډې لپاره ترتیبات روان. یعقوب او جمال ټول کارونه زموږ د پلان له مخې جوړ کړل. لومړی سټیج باندې د مایکونو سیستم له راډیو، ټلویزیون او لاوډ سپیکر سره عیار کړ. هغه جوړ شوي مایکونه چې په میز ودرول. یعقوب او جمال خپل کارونه داسې منظم په مخ بیول لکه 10 کلنه کاري تجربه چې لري. د غونډې د شاوخوا سیمې لا یوه میاشت وړاندې کسانو امنیت ټینګ کړی و، خو په دې سهار چېرته چې عسکر او پوځیانو دلته راغلل، آخر جشن و. زموږ نطاقانو له سهار 8 بجو نه په سټیج باندې شعرونه او شعارونه ویل، خو په ما هیڅ وخت نه تېرېده. جمال اوس له دې ځای نه تللی و. هغه له موټر سره راته د زړو مکریانو په سړک ولاړ و. کله کله مې د هغه خبر هم اخیسته. ډاکټر صاحب مې له جمال سره په تماس کې کړی و چې د هرې شېبې خبر ترې واخلي. ځمکې راته ځای نه راکوه. کله کله به ویرې پسې واخیستم. بیا به مې ماشومان سترګو ته ودرېدل، ځکه تر اوسه مې لا زړه هماغسې ډک پاتې و. دا زړه چېرته تشېده. زما په کورنۍ او ماشومانو څه حال تېر شوی و. د دې جمهور رئیس وژل زما نه بلکې د ټولو افغانانو ارمان و. افغانانو به باور درلوده چې دا جمهور رئیس به افغانستان ته سوله او پخلاینه راوړي، خو پوهان په دې پوهېدل چې دا جمهور رئیس به د هېواد جرړې راوباسي، د غلامۍ په حلقه کې به یې راګیر کړي. له ځانه سره مې پرېکړه کړې وه چې دا به زما وروستي عملیات وي. نور به په کور کښېنم او له سره به خپل ژوند پیلوم. ښه پوهېدم چې ولسمشر دلته راځي، خو کله به ویره را سره پیدا شو چې که را نه شي، که مخکې له وخت نه څه ګډوډي رامنځته شي. بس وسوسې وې چې تلې او راتلې. که مو فکر کړی وي د امتحان شیبه ډېره سخته وي، هر څوک ترې ویرېږي. دا هم زما امتحان و. داسې امتحان چې ډېره موده مې پیکار کړی و، او دا زما لپاره وروستی چانس و. هره شیبه مې خپل ساعت ته کتل. 8:30 بجې شوې، 9:30 بجې شوې، خو د ولسمشر درک ونه لګېد. لاسو ته 10 دقیقې پاتې وې چې نطاق په یو ډول احساساتي لهجه ولسمشر ته ښه راغلاست وویل. ګورم چې ولسمشر په جیپ موټر کې په غونډه کې راننوت. ناست کسان د احترام لپاره په خپلو ځایونو پورته شول. یوه لنډه دوره یې ووهله. له جیب نه راکوز شو. په شونډه یې مسکا غوړېدلې وه او لاسونه یې خلکو ته ښورول. له بلې خوا په سټیج باندې بد حال و. کله به ویان راوړاندې شو او کله به ویانده. مراسم ښه په درست کې روان و. د پخوا په پرتله امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي وو، ځکه خو دولتي چارواکي په ښه ډاډ سره په جشن کې ناست. خو زه نه یم پوه شوی چې مراسم څه ډول، چا خبرې وکړې او څه کارونه وشول. سخت ستړی شوی وم. په یو ډول ویر او تشویش کې وم، ځکه چې زه شاوخوا ګرځېدم. همکارانو ته مې لارښوونې کولې، د ژوندیو نشراتو پوښتنه مې کوله چې دې وخت کې زموږ نطاق ولسمشر ته بلنه ورکړه چې سټیج ته راشي، او ورسره ټول ناست خلک یو ځل له خپلو ځایونو پورته شول. خو د نطاق له غږ سره په ما سمه تبه راغله. زړه مې سخت ورخطا و. دا وخت له سټیج نه لږ غوندې لرې تللی وم. ولسمشر خبرې پیل کړې.
خو زه لکه میخ شوی چې یم. دې وخت کې جمال راته زنګ ووهه. له زنګ سره لکه له خوبه چې ویښ شم. پرته له دې چې څه ورته ووایم ټلیفون مې بند کړ او ښه چابک مې ځان سټیج ته ورنږدې کړ. خو د سټیج شاوخوا یو له مخې چاپلوسان ولاړ. ما کوښښ کوه چې داسې ځای ته ودرېږم چې مایک راته سم ښکاره شي. دې کې تقریبا 100 دقیقې تېرې شوې. نور مې زړه پړسېدلی و او حوصله نه وه راپاتې. پوه شوم چې کار خرابېږي. سټیج ته وړاندې لاړم. ولاړو کسانو ته مې ډېر په ادب د ناستې بلنه ورکړه. ما وایي چې ولسمشر سم نه ښکاري. ژوندي نشرات دي. کورې ودان ځینې په خپلو ځایونو کېناستل او ځینې بیا آن له ما نه هم شلول. نور هم نږدې شول. خو له دې کار سره ما ته لار صافه شو. دې وخت کې د ولسمشر خبرې پای ته نږدې وې چې موبایل مې پسې راوایست. ما وایي چې همدا اوس وژل کېږم، هم ژوندی به رانه لاړ نه شي. تقریبا خبرې خلاصې وې. خدای پاماني یې کوله چې موبایل مې غوږ ته ونیو. له مایک سره مې مخامخ کړ او تنه مې کېکاږله او ورسره داسې درز شو چې ولسمشر یې آن په دیوال وویشت. ګډوډي شروع شو. هر چا کوښښ کوه چې ځان وباسي. په منډه مې ځان جمال ته ورسو. ټوله سیمه یو ناڅاپه کلا بنده شو. خو زما په موټر د لوړپوړو چارواکو د موټرو ټاپه شوي و. کارت لګېدلی و. چا راته څه نه شو ویلی. یعقوب له ما نه مخکې موټر ته راغلی و. یوه شېبه کې موږ ریانو ته ورسېد. موټر مو د باندې ودرو. په منډه کور ته ورننوتو. دستي مو ډاکټر صاحب ته زنګ وواهه. لاسونه او پښې مې رپېدل. سخت ډار شوی وم. په ډېرې سختۍ مې د ډاکټر صاحب ته وویل ډاکټر صاحب هدف ترلاسه شو، کار وشو. له دې خبرې سره اخوانه د خنداګانو غوږونه راپورته شول. پسې مې د ډزو غږونه هم واورېدل. ډاکټر صاحب د کامیابي مبارکي راکړه او ویې ویل چې همدا اوس ځانونه راوکاږئ. ما خپله فرانسوي ګیره ژر ژر کله کړه. افغاني جامې، واسکټ او پکولونه مو په سر کړل. کور مو قلف کړ او خپل موټر کې مو لوګر خواته حرکت وکړ. خو داسې بده ورځ مې په خپل عمر کې نه ولیدلې چې ډېر خلک له پیښې خبر لا نه و. جمال دې ته مې وویل چې څو ورځې به لږه ګډوډي وي، خو بیا که خدای کول ډېر عمر به امن او قراري راشي. ښه وتر لوګر پورې له ډېرې تلاشیو نه ژوندي ورسېدو. لوګر نه خوست ته لاړو. هلته مو هم یوه قرارګاه درلوده. هلته مو شپه تېره کړه. موټر مو پکې ودراوه. سبا سهار له لمانځه وروسته مو ببرک تاڼې ته حرکت وکړ. ببرک تاڼې نه علیزیو ته ورسېدو. ډاکټر صاحب ته مې زنګ وواهه. د هغه خوشحالي مې د ټلیفون په غږ کې حس کړه چې ویل یې میرام شاه ته ځان ورسوئ. څو ساعته وروسته مرکز ته ورسېدو. کوم زر کسان به په یوې کلا کې راټول شوي وو. زموږ په لیدلو ټولو زموږ په خوا رامنډې کړې. سوچ مې ځان ته پام کېده. هوا ته پورته شوی وم. کوم کس 10 دقیقې په اوږو کېنولی وم. په دې ورځ مشرانو او کشرانو زموږ هرکلی وکړ. ډاکټر صاحب خو په جامو کې لا نه ځایېده. بس میلمستیاوې او انعامونه یې راته نیول. د ډېرو خو پیژندم، خو ځینو لا نه پیژندم. خو دا وار په هر ځای تلم راتلم خلکو به یو بل ته ویل چې دا هغه کس ته چې ولسمشر یې وژلی. ځینو خو به داسې فکر کوو چې تورن یعنې تورزن د تورن په معنا لا نه پوهېده. زموږ په مرکز کې مو یو ځانګړی دفتر درلود چې د تلویزیونونو او راډیوګانو خپرونې پکې لیدل کېدې او اورېدل کېدې او ځینې مهمې خپرونې یې ثبتولې هم. دغه عملیات زموږ د ملګرو لخوا نه هم په یوه سیډي کې بازار ته وړاندې شو. خلکو به زموږ لخوا جوړ شوي سیډیګانې ډرامې داسې کتلې د ولسمشر په وژلو سره ټوله نړۍ ولړزېده. آن CNN نیولې، بیا تر سیمه ییزو رسنیو پورې د ولسمشر په وژلو ریپورټونه او بحثونه کول. زما تصویرونه یې په تلویزیونونو کې ښودل او د راډیو تلویزیون رئیس بندي شو. شاوخوا 3-4 میاشتې دلته ایسار شوم. کور ته مې سخته تلوسه وه، ځکه مېرمن مې تر پخوا یو څه ښه شوې وه. غوښتل مې چې په خپلو سترګو یې وګورم او خپل غمونه ورسره شریک کړم. دا هم ورته ووایم چې ما د خپلو اولادونو بدل واخیست. نور جوړه شه. د جمعې ورځ وه چې د ډاکټر صاحب نه مې
د کور ته د تګ اجازه واخیسته. 3 ساعتونکي یې راسره کړل. د روانېدو په مهال راته په خندا وویل تورانه ستا دا زړورتیا او قرباني کومه بې معنا کیسه نه ده. دا منم چې تا ولسمشر ووژل. دا ډول کار د نړۍ په تاریخ کې ډېر لږ ترسره شوی دی. خو ته یو واقعي اتل یې. تا د انسانیت، افغانیت، مسلمان په جامه کې یو لوی خاین او د کفارو ګوډاګی او جاسوس ووژه. نړۍ به هم په دې پوه شي که د ټولو افغانانو په خوښه او صلاح یو رښتینی او مسلمان انسان د دې خاورې مشر انتخاب نشي. دلته به د نورو په خوښه، د نورو په ګټه رالیږلي ګوډاګیان که ټوله نړۍ هم ورسره وي بریالي نشي او ورځ تر بلې به خالات خرابېږي. ما ته هغه وخت دا خبرې هسې ګپ ښکارېدې، خو کله به شیطان راته وسوسه را پیدا کړه. له ځانه سره به مې وویل هسې مو سړی را باندې خراب کړ. خدای خبر که افغان دولت کې تاسو ته څوک برخه درکړي. کله به مې ویل که دا حالات لکه څنګه چې موږ فکر کوو د خبرو او سولو له لارې سم شي، نو دا ځل به د رادیو تلویزیون د نشراتو مسؤل نه بلکې د رادیو تلویزیون رئیس شم. زه هم عجیب سړی یم. د خپل خیال پلوونو کیسو کې ډوب وم. خیر لږ لږ د دا هم پکې وي. را به شم اصلي کیسې ته. د ډاکټر صاحب راته وویل چې بل سبا ته لاړ شم. ما هم ورسره ومنله. بل سبا یې ښې ډېرې پیسې راکړې. د کور په لور روان شو. شپه مې کلي ته ورسوله او ملګري رانه سپین غره ته لاړل. ډاکټرانو ویلي و چې له مېرمنې سره مې باید ډېر ښه سلوک وشي. هغوی ویلي و چې د دې درمل د مور پلار او خاوند مینه او محبت دی، بل درمل نه لري. دې ته ډاډ ورکول پکار تر څو چې هغه تیر وختونه یې هیر شي. هېرېدلې چېرته، خو دا مې زړه ته ولوېده چې که موږ یې خوشحاله وساتو کېدی شي چې یو څه ګټه به ورته ورسوي. اوس مې غچ اخیستی دی. اوس نو ما ته همدا کار تر ټولو لوی کار و چې باید څنګه چې لازم و هغسې مې ترسره کړی و. اوس باید ما داسې پلان ترتیب کړی وی چې د مېرمنې درد مې پرې دوا شوی و. له کلي خو هسې هم نه شوم وتلی. بس ټوله ورځ به یې سر ته ناست وم. په لومړیو وختونو کې به یې په شپه ورځ کې د 1 ساعت لپاره او کله د 2 ساعتونو لپاره رکه روغه شوه. هر څه به سم و. خو همدا چې ماشومان او هغه ناوړه پیښه به یې په زړه شوه، په هماغه شېبه به بېهوښه شوه. خو کرار ښه کېده. یو وخت داسې هم راغی چې په ورځ کې به 4 یا 5 ساعته ښه وه. سړی په خپل عمر نه پوهېږي او نه خو کوم مامور وم چې د معاش لپاره به مې ورځې شمېرلې. خو داسې ورځ مې هم ولیدله چې د الله پاک یو ګلالی زوی راته ډالۍ کړ. یوازې زوی نه بلکې د زوی له پیدا کېدو سره زما د مېرمنې حالت هم ښه شو. خپل اولاد ته یې کتل. غمونه یې استا هېرېدل. دقیق وخت خو راته نه دی معلوم چې په کلي کې مو څومره وخت تېر کړ. خو دا مې په یاد ده چې په لومړیو کې حالات یو څه خراب شو. د حالاتو د ډېرو خرابېدو د مخنیوي لپاره ټول همدې یوې نتیجې ته ورسېدو چې د افغانستان د حالاتو د کنټرول کېدو یوازینی حل لار بیړنۍ لویه جرګه ده. لویه جرګه جوړه شوه. ټولو افغانانو او د ټولو سیاسي ګوندونو استازو پکې برخه واخیسته. په دې لویه جرګه کې ګډونوالو یو بل د معدني اوبو په بوتلونو سره وویشتل او نه هم د بهرنیانو جاسوسانو جوړه شوې یوه لویه جرګه وه، بلکې رښتیا هم د ټولو افغانانو په خوښه یو ملي حکومت جوړ شو. خلکو د خوښۍ جشنونه کول. څه وخت وروسته په کور کې د غرمې په خواږه خوب ویده وم چې دروازه وټکېده. په غږ یې راویښ شوم. کله چې دروازې ته راووتم، څو پوځي موټرونه او په عسکري لباس کې خلک له کوره تاو شوي وو. خو دا ځل یې زما د کور دروازې ته بم کېنښود، بلکې دروازه یې وټکوله. او چې زه بهر ووتم، بې له کومې خبرې په هر څه وپوهېدم چې بې له دې چې کور ته ننوځم په موټر کې یې واچولم. حرکت مو وکړ. دا حکومت زما په هڅو او زما د ملګرو په وینه جوړ شوی و او همدې حکومت زه بندي کړم. زما مېرمن اوس ښه شوې ده. اوس کله بندیخانې ته راځي او ما ته پاکې جامې او نور څه چې ورنه غواړم راوړي. زوی مې هم غټ شوی دی. زه ورته ډېر خوشحال یم. اخر د ړندې سترګې وښکده. په دې دوران کې نو وهل ټکول په بندیخانه کې نه و. په لومړۍ محکمه کې راته د عمر قید سزا واورول شو، ځکه په زغرده او واضح مې وویل چې ولسمشر ما وژلی.